د جهنم اور اول واري په 3 کسانو بلیږي، یو شهید، یو عالم، یو سخي. حالانکه دا 3 ډېر بهترین انسانان دي. شهید د الله دپاره شهید سوی ده په جهاد کې د کافر په مقابل کې. عالم ټول عمر علم کړی ده او سخي ټول عمر سخا کړې ده، لکن د جهنم اور به په دا 3 کسانو بلیږي اول. ځکه دا کسان به الله ته پیش سي، الله به پوښتنه ځینې وکړي له شهیده تا زما د دین دپاره څه کړي دي؟ هغه به ورته یا الله ما ستا د دین دپاره د خپلې وینې تو کړي دي، ستا دین مې په خپلو وینو پرورش ورکړی ده. د وینو په زور لکه مور چې د خپلو شیدو په زور اولاد ته پرورش ورکوي، ما د خپلو وینو په طاقت باندې ستا دین ته پرورش ورکړی ده. الله به ورته وایي کذبته، درواغ دې وویل، تا د دغه دپاره جهاد کوی چې خلک ووایي چې پلانی څه به د ښه مجاهد. دا دې مقصد و. په دغه لار کې که ته ژوندی وي او که مړ شوې خلکو درته وویل هغه جزا دې حاصله کړه، نور ستا دپاره ثواب نسته، هغه ثواب دې ده ملایکو ته به وایي جهنم ته یې کش کړي. دا سړی به پړ مخې جهنم ته واچوي سره له جهاد او د شهادت. عالم به الله ته پیش سي، بیا به الله پوښتنه ځینې وکړي تا زما د دین څه خدمت کړی ده؟ دی به ورته یا الله ما خو ستا د دین دپاره علم حاصلوی. دا طالبي څومره تکلیف مرتبه ده ورونو. موږ تاسې باید له ځان سره وسله دا سوچ وکړو خدای ناکرده داسې نه وي چې دا علم هم د خدای د رضا دپاره نه سي. ټول عمر خوارۍ دي، طالبي خواري ده، چړیتوب خواري ده، املایي خواري ده، درس و تدریس خواري ده. زموږ په دغه مدرسه کې زه اوس درته ووایم تر 10,000 زیاته تنخوا به د چا انشاءالله نه وي. که دا یو د اشپز دا ماته نه ده معلومه، خو په مدرسینو کې اعلی تنخوا زما د 10,000 روپۍ. اوس زه تاسې ته وایم په تاسې کې په 10,000 روپۍ باندې کم یو سړی د میاشتې کار کوي؟ دا نور غریبان دي، چا 8,000 دي، چا بیخي د دغه مفتي صاحب بیخي تنخوا نسته. که دا موږ دا درس د خدای دپاره ونه کړو خدای ناکرده نیت هم خراب سي او په دغه 10,000 او په 8,000 ټول عمر مزدوران هم یو او خدای ناکرده نیت هم خراب سي، بیا خو دا زموږ عمل ټول له خاورو سره خاورې سي. بیا خو هېڅ هم نسو ځینې جوړ. هغه ټوله طالبي، هغه ټوله ملایي، هغه ټوله شیخي، هغه سپینګرتوب، هغه تکلیف، هغه مطالعې، هغه لاړې له خاورو سره خاورې سوې. ضرورت د دې خبرې ده چې باید دغه نیت اصلاح وسي. نیت صرف و صرف د الله د رضا دپاره سي. که نیت د الله د رضا دپاره سي بیا کار روان ده خود به خوده، مشکل ختم ده. نو عالم به الله ته پیش سي، دی الله به ورته وایي چې تا علم کړی و، څه دې کړي و؟ دی به ورته وایي الله ما علم کوی. طالبي و املایي و درس و تدریس بو، الله ورته وایي کذبته، درواغ دې وویل، تا د دې دپاره علم کوی چې خلک وایي چې پلانی څه به د ښه عالم ده. ریاکاري دې مقصد وه. هغه په دنیا کې خلکو وویل ملایکو ته به وایي جهنم ته یې کش کړي. دا سړی به پړ مخې جهنم ته واچوي. عالم به یې. دریم به سخي راسي د الله دربار ته، الله به پوښتنه ځینې وکړي ما تا ته ډېر مال درکړی و، دنیا مې درکړې وه، نعمتونه مې درکړي وو، تا په دغه مال او په دنیا او په نعمتو کې زما د دین کم خدمت کړی دی؟ دی به ورته وایي یا الله ما خو ټول عمر صدقې کولې، خیراتونه مې کول، خلکو ته مې مړیګانې کولې، په غریبانو سره مې امداد و کومک کوئ، خلکو ته مې جامې و خوراک و مکان جوړوئ. الله به ورته وایي کذبته، درواغ دې وویل، تا د دې دپاره دا کار کوئ چې خلک وایي څه به د ښه سخي ده. نیت دې زما رضا نه وه، نیت دې دا کار و او ملایکو ته به وایي جهنم ته یې کش کوي، پړ مخې به جهنم ته ورواچوي. د جهنم اور به اول وارې اور چې بلیږي په 3 کسانو به بل سي، یو شهید، یو عالم، یو سخي. حالا کې په ټولو انسانانو کې نچوړ د انسانیت دا 3 کسان دي. هغه ډېره خلاصه او زبده دا 3 کسان دي. هغه بهترین زموږ ستاسې په نظر د شریعت په چوکاټو په قانون کې دا 3 کسان دي، لکن سینیت یې د خدای دپاره نه و، جهنم ته لاړو د خپل عمل له وجې. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان الله لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. الله تعالی ستاسې باډیو ته نه ګوري، الله ستاسې مالو ته نه ګوري، ولكن ينظر ګوري الى قلوبکم و اعمالکم، ستاسې زړو و نیتو ته او ستاسې عملو ته. موږ خو چې سړی ګورو چې یاره ښه دنیا یې ده نو ښه سړی ده، ښه باډیو ځواني یې ده، لکن هغه 2 شانس یې د دغه شاته دي موږ یې نه وینو چې یو نیت ته یو عمل ده. الله هغه 2 معتبر بولي، نه دنیا معتبره بولي، نه د انسان په د عمل باډی و صورت معتبر بولي تر څو پورې چې نیت برابر نه وي. نو اول درخواست دا ده ورونو چې موږ تاسې باید په هر عمل کې که عوام مسلمانان وي، که علما وي، که طالبان وي، که هر څوک وي، خصوصا د ځان په حیث درښیم بله ورځ یو خلیفه صاحب راغلی و زموږ بیټه کې دعا کوله، په دعا کې دا وویل چې خدای پاکه چې دا له چا څخه ریاکاري کېږي د دغه معافي وکړي. کیدای شي دا ریاکاري په خطا او په سهو ځینې کېږي، خو په سهو هم عمل معتبر ده. الله تعالی وایي ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ستاسې عمل به باطل سوی تاسې به خبر نه یاست.
داسې کار به درته سوی نو اول باید سړی اصلاح ته نیت وکړي په ده کارو کې ځکه دا کار د دین کار ده وزن یې په نیت باندې ده